السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پښتو ژبه د مایکروسافت اکسس 2023 دوستانو عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس نهمه ورځ ده. را به شم اکسس پروګرام به دلته زه خلاص کړم. بلینک ډیټابیس به زه دلته ډیټابیس 1 په نامه دا به کریټ کړم. دلته به یو ټیبل به جوړ کړو، ورته وایم چې آی ډي دا به زه آټو نمبر انتخاب کړم. بل به زه کسټمر نیم ولیکم. کسټمر نیم به دا شارټ ټیکس انتخاب کړم. بل به پرودکټ محصول زما شارټ ټیکس. بل به زه ولیکم پرایس قیمت به ورته وایم نمبر، او دلته به ورته وایم چې کوانټیټي څو دانې پکار دي، دا به هم زه نمبر انتخاب کړم. اډرس به ورکړم، دا به هم شارټ ټیکس. او فون تلیفون شمیره مثلا دا به نمبر انتخاب کړم. دا به زه کلوز کړم. ټیبل 1 په نامه پرایمري کی نه غواړم چې ورکړم. را به شم کریټ ته. دلته به نن به په خیر سره کیوري ټایپ ووایم. دې ټیبل نه به زه کیوري جوړه کړم. دلته به کیوري ویزر ته به لاړ شم، ورته وایم چې ټول فیلډونه راته اضافه کړه او دا به فینش کړم. دا زما کیوري شوه. دلته به زه یو څو مشخصات ورسوم. کسټمر نیم ورته وایم چې علي ده. کوم محصول یې زه له موږ نه غوښتی، ورته وایم چې ډیل کمپیوټر ده او قیمت یې 10,000 روپۍ ده. څو دانې پکار لري؟ مثلا 10 دانې پکار لري. کومه ناحیه کې، کوم ځای کې، کمپنۍ کې، تلیفون شمیره یې دا ده. بل کس به ورسوم، ورته وایم چې ولي ده، د هم موږ نه ډیل کمپیوټر فرمایش غوښتی ده. پرایس قیمت د دو 10,000 ده. څو دانې د موږ نه غوښتي دي؟ 15 دانې. کوم ځای کې؟ ادرس ده کوټې سنګي کې. او بل نفر ده مثلا لیکم چې رومل ده. د موږ نه ایچ پی کمپیوټرونه غوښتي دي. قیمت یې څو ده؟ 11,000 ده. او څو دانې غوښتي دي؟ د هم 15 دانې موږ نه غوښتي دي. کمپنۍ کې. او دا یې د تلیفون شمیره ده. دلته به پاس به هم تلیفون شمیره ولیکم. دا د یو څو کسان نور به زه اضافه کړم. ورته وایم چې روح الله ده، د هم ډیل کمپیوټرونه موږ نه غوښتلی دي. قیمت دلته هم ورته 12,000 ویلی ده. او څو دانې غواړي؟ دا مثلا 15 دانې غواړي له موږ نه. ادرس دې چیرته ده؟ ورته وایم چې دا هم کمپنۍ کې. او دا هم د تلیفون شمیره یې. بل کس به ورته ولیکو چې یاما اپیسون کمپیوټر موږ نه غوښتی ده. قیمت یې څو ده؟ 14,000 ده. څو دانې غواړي؟ ورته وایم چې 12 دانې. او کوم ځای کې؟ ادرس ته مثلا لیکم چې 5مه ناحیه. او دا یې د تلیفون شمیره ده. دا به زه سیف کړم. ګورئ کیوري کې هم شته او ټیبل کې هم شته. د دې ټیبل نه موږ کیوري جوړه کړه، نو یو بل سره لینک لري. چې ټیبل کې که زه اضافه کړم کیوري ته ځي، کیوري کې که اضافه کړم معلومات ټیبل ته به ځي. دا به زه را به شم د ډیزاین ویو ته به لاړ شم. نن به په خیر سره کیوري ټایپ وایي. میک ټیبل یعنې د دې کیوري نه که یو څه معلوماتونه یې غواړئ چې جدا ټیبل جوړ کړئ، نو میک ټیبل نه به استفاده کوئ. میک ټیبل ته ورشئ. ټیبل نیم څه غواړي؟ مثلا لیکم چې سیکنډ ټیبل. دویم ټیبل. اوکې، که ده کې څه شی غواړي زه ورته وایم چې هغه کرایټیریا کې به څه ولیکئ. ورته وایم چې د ډیل کمپیوټرو غواړم چې کوم فروشات یا کوم فرمایش چې موږ اخیستی د هغې نه جلا ټیبل جوړ شي. نو میک ټیبل نه به استفاده کوم. کرایټیریا کې به زه هغه جنس لیکم یا هغه څه غواړم چې جدا ټیبل ته جوړ شي، نو دلته به یې لیکم. بیا به رن کلیک کوو. درته وایي چې 3 ریکارډه دي. اوکې که
دا چې موږ اوس لاړ شو سیکنډ ټیبل ته ګورئ درې ریکارډه دی د ډیل کمپنۍ موږ ته جلا کړله. او که غواړو چې دلته بیا به راشم ورته وایم چې اپینډ څه معنی اضافه کول، یعنی ډیل خو کمپیوټرونه جدا ټیبل ته جوړ شه، غواړو چې د ایچ پي هم ورسره جوړ شي، اپینډ به کلیک کوو. کوم ټیبل کې؟ ورته وایم سیکنډ ټیبل کې. اوکې که ده چې شی اضافه شي کرایټیریا کې به څه شی ولیکې، ورته وایم چې ایچ پي کمپیوټرونه دې هم ورشي. رن کلیکه. اوکې که دلته ګوره سیکنډ ټیبل ته چې راشي ګوره ایچ پي کمپیوټرونه به هم سیکنډ ټیبل کې اضافه شوي. همدا رقم که چیرې غواړو اوس که غواړو چې هغه نرخونه چې مثلا 10,000 دي غواړو چې هغه مثلا بازار یا ښکته شوی یا پورته تللي نرخونه، نو هغه که اپډیټ کړو بیا اپډیټ ته ځو. ورته وایم چې دلته به راشم قیمتونو کې، ورته وایم چې هغه نرخونه چې په 10,000 دي هغه قیمتونه څوکه، ورته وایم چې 20,000 یې کړه. جنس قیمته شوی ده. دلته به رن کلیک کړم. اوس به راشو ټیبل 1 ته به راشو. ګورئ څه کړي دي هغه نرخونه چې په 10,000 و هغه په 20,000 تغیر شوي به اوسي. همدا رقم که چیرې غواړو چې کوم څه ډیلیټ کو، کوم ریکارډ ډیلیټ کو یا کوم جنس ډیلیټ کو، نو دلته به راشو ډیلیټ. درته وایم ورته وایم چې کرایټیریا کې هغه نرخونه چې په 11,000 دي موږ هم لرودل، هغه جنس چې په 11,000 ده هغه موږ ته ډیلیټ کړه، ځکه هغه جنس زموږ خلاص شوی ده. کولی شئ دلته پروډکټ کې ولیکئ چې مثلا ډیل ډیلیټ کړم. ګوره زه به دلته راشم ډیل کمپیوټر به ورته وایم چې ډیل کمپیوټرونه موږ خلاص کړي دا راته موږ ته ډیلیټ کړه. نو را به شو ته دلته به راشو ډیل کمپیوټرونه بیخي له هغه اصلي ټیبل نه موږ ته ډیلیټ کړل. کیوري کې به کیوري کې هم نشته. کیوري کې باید دا نور کمپیوټرونه دلته ګورئ نه چې دا به زه کلوز کړم، بیرته به دا سیف کړم. نو ټیبل 1 ته به راشو. ګورئ هغه ډیل کمپیوټرونه یې موږ ته ټول ډیلیټ کړل. دوستانو دا زموږ د نن ورځې درس و. نن موږ څه شی ویلی؟ دلته به کیوري ډیزاین ته لاړ شم. ګورئ سلیکټ خو عادي کیوري ته سلیکټ وایي، سلیکټ کیوري. میک ټیبل که چیرې یو کیوري نه غواړو ټیبل جوړ کړو. مخکې موږ په تیرو درسو کې ویل چې ټیبل نه موږ څنګه کیوري جوړه کړو. ننني درس کې مو ویل چې کیوري نه څه رقم ټیبل جوړ کړو. اپینډ که چیرې غواړو چې یو ټیبل ته یو څه نور هم ور اضافه کړو، اپینډ نه کلیک کوو. اپډیټ یعنې دا معنی چې که چیرې نرخونه 10,000 دي 20,000 یې کوي، نو اپډیټ نه استفاده کوي. او ډیلیټ که چیرې غواړئ کوم پروډکټ کوم معلومات یا ډیټا ډیلیټ کړئ، نو بیا به ډیلیټ نه استفاده کوو. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې درس.